شمروز خانه د دلاور خان پلار ژوندی دی نو هغه به راغلی و خو زه د هغه مور یم او پلارم په دې کې خو شک نشته خو داسې د چڼو ممپلو سودا خو نه ده کړې چې زه یې چاته په لمنه کې واچوم زما د لور د ژوند سوال دی د نیازبینې لور شمروز خانه زه ستا کور ته په ډېرو امیدونو راغلی یم ګوره جمالې کشماله زما دواړه لوڼې په دوبۍ کې نوکران دي د سوچ موقع خو به راکېږه شمروز خانه او بیا اصل لور خو د ردي کور وي جمالې خور موږ لر باندې هېڅ کار نه کوو هغې له خو جم نه ورځي وایي خورې ته دا څنګه مور یې چې تر اوسه پر دې لور ته د کور کار نه دی ښودلی او ټول کورونه خو یو شان نه وي که نه جمالې زما نوم ستا زوی دلاور ډېر محنتي ځوان دی د ښو اخلاقو خاوند دی خو زما لور نه د 3 میله لرې چینې نه اوبه وړی شي او نه د غره نه لرګي دا خو د دې علاقې دستور دی رواج دی د دې ځای ټولې ښځې دا کارونه کوي او زه به ستا په لور باندې دا کارونه نه کوم زما لاسونه سلامت دي دا ټول کارونه به زه پخپله کوم او ستاسو لور به زما په کور کې لکه د شهزادګۍ په شان دي دومره تلوار ده څه ده موږ خپلو خپلوانو نه خو تپوس وکړو بیا به درله جواب درکوو د جینۍ د خپلوۍ فیصله د هغوی مور او پلار کوي نور څوک نه ښه ته چې ډېره مجبوری نه وو ښه داسې وګڼه ته چې کشماله زموږ په دې کور کې ستا امانت دی خانه د قدرتي نظارو سره د حسن نظارې ته خیال دی او خیال مې دی مشرفانه دا اوس نه بې مثال روانه چېرته وه دا خاریه نه ده مشرفانه کلی دی دلته ښځې د سړو نه زیات کار کوي د کور کار نه علاوه په پټو کې هم کار کوي دا خو د دې ځای په ښځو ډېر ظلم دی دا دې د سړي څه کار کوي مشرفانه دا د دې رواج دی دلته ښځې د سهار نه واړه تر شپې پورې کار کوي سهار چې غریبانان راپاڅي نو خلک ودی او چې د شپې ټول کار ختم کړي نو بیا هم خلک ودی نو دا جینۍ چې ده که نه دا د پلار ډېره نازبینه لور ده څوک ده د دې د دوکاندار شمروز خان لور ده شمروز خان مشال خانه بچې ډېر پریشان ښکارې خیر خو دې بابا د چا چې مور مړی که نه او پلار هم په ځان ناغرضه کړي نو د بچو به همدغه حال وي که نه الله یې نه کړي بچې مشال خانه مور د خدای وبخه ته ډېر ماشوم وې چې هغه حق ورسېده بچې زه ستا پلارم یم او ستا مورم خو ته چې څه غواړې هغه نشي کېدی نو آخر ولې بابا ګوره مشال خانه بچې ځان پوه کړه موږ او شمروز خان کې ډېر لوی فرق دی ته اوس د کلي د یو اټیوال د لور سره واده کې دا زموږ خپل خپلوان به څه وایي دا د کلي خلک به څه وایي بابا تا سره د خلي خلکو غم شته زما نشته ګوره بچې د ګیر چاپېره کلو کې د جینکو کمی نشته ته چېرته سم ځای خوښ کړه زه به درله وغواړم بابا زما کشماله خوښه ده کشماله شمروز خان کاکا لور مذهب او مشرب دواړو د خپلې خوښې اجازت ورکړی دی خو زه د کلي د یو اټیوال کور ته نشم تللی دې کور ته به هغه ناوې راځي کومه چې د دې کور جوګۍ بابا
بابا زه ستا څنګه نیازبین زوی یم ته دومره ما لپاره نشي کولی شاهانه بچې د دې کور په شان کې کمې مه راوله ما کمو کوزو خلکو ته مه ودروه بابا ټول خدای بني ادمان دي مذهب یو دی د وینې رنګ یو دی او پاتې شوی حساب کتاب خبره نو شمروز خان کاکا سره موږ نه زیات حساب دی دلته څه دي دا لوړ دنګ دیوالونه بچې دا ضد کول ستا پخوانی عادت دی چې یوې خبرې پسې راواخلې نو بیا پرېږدې نه نو بابا بیا ما لپاره یو ځل هلته لاړ شه ښه ده بچې چې څنګه ستا خوښوي